ما په خاورې نوره ګیم مه کوه نه دې په خپلې خاورې باندې ګیم پرېږدم قسم په خدای حکومت ریاسته چې لکه مروت په خاورې د کم از کم زه ګیم نه پرېږدم موږ د هغه خلک یو چې دا ناره مو کړې ده چې اول الله زورور بیا قوم زورور حکومت خو یې ما چپړاسي ده زه تنخواه ورکوم زه یې بړتي کوم ای ما ول خوري یا ما ول څښي ای ما په ګاډو چې شوري ای ما په سرکاري کورو چې شوري حکومت خلک وایي خدای زورور حکومت زورور خدای دې په ژبې باندې لټکه لګه لټکه دا خبره ولې کې حکومت چپړاسي د حکومت نه دی زورور اول خدای زورور بیا حکومت زورور دا غلطه ده دا موږ غور نیکنه پلارونه دا خبره چلېدلې ده خو هلته تیارې وې اوس رڼاګانې دي انګریز قانون د چرمین صاحب اول خدای زورور بیا یې بعد قوم زورور حکومت خو زه دوره که در دوه ګوتو وره پرچه کوي چې هغه مې بکسې ته نه یې ته راچولې بیا چپړاسي نه یې په دغه دوه ګوتو پرچی دی چې د بکسې ته یې درته ور واچوم دغه تا حیثیت ته تا دغه حیثیت ته شپې به دروازې ګړبوي ورځې به دروازې ګړبوي چې دا دوه ګوتې پرچی راکړه بیا په دغه دوه ګوتو پرچی باندې وزیر اعظم جوړېږي صدر جوړېږي فوج جرنیل جوړېږي چې دا دوه ګوتې پرچی دی بکسې ته نه یې وراچولې دوره دا حکومت پاکستان نه جوړېږي نه وزیر اعظم جوړېږي نه صدر جوړېږي نه آرمي چیف جرنیل جوړېږي خو تا ته خپل زوره طاقت قوت پته نسته ده چې د کوم ناس کسان دي دغه ته وایو خو ورارواوی ټول پاکستان قوم ته ټولو پښتنو ته چې زور چا سره د خدای نه باده قوم سره ده قوت طاقت چا سره د خدای نه باده قوم سره ده حکومت څه شی ده چپړاسي به ورته وایي چپړاسي نوکر به نه ورته وایي نوکر مشکله روغ ټکی ده اوس په چپړاسي ورته وایي که دلته ډي سي ورته چپړاسي یا چپړاسي توبه به کوي اگه دلته اس پی لا ډي پي وایي ورته چې چپړاسي توبه به کوي اگه دلته بریګیډیري ورته چې چپړاسي توبه به کوي چې دا ټکی نه شي کولی بیا بنګړي واچوه بیا کور چې چېنه یوه خبره مې دا درته وکړه چې ریاست حکومت ته جولۍ اچوو دا زور په زاري نه کمیږي دا جولۍ ورته اچوو حکومت ریاست ته چې نوره ما په خاورې ګیم مه کوه بس دا مې دعوه ده چې د پاکستان ټولو نه غټ وفادار پښتون ده شیرین جان بلی دغ پاکستان کشمیر پښتون آزاد کړای کشمیر نو پاکستان مو آزاد کړای دا کشمیر مو آزاد کړای دا افغانستان مو آزاد کشمیر چې اوس پښتنو غزي افغانستان چې مو روس ته شکست ورده افغانستان چې مو امریکې ته شکست ورده چې څوک ما خاورې ته راځي پاکستان ما خاوره ده افغانستان ما خاوره دلته پښتانه دي چې څوک راځي داسې بیا ګیدړ غوندې پرو لکه روس مو چې وپروه امریکا مو چې وپروله نو دا دعوه مو ده چې پاکستان مو آزاد کړی ده ای پاکستان وفادار یو محب وطن یو په دغو خلکو چې نه یو دا وار و صفا چې د تورې جنډې شورئ توره جنډه دا غدار شورئ غدار پاکستانای به چاند تارې والا جنډه شورئ پاکستان جنډه به شورئ توره جنډه چې څوک شورئ دا پاکستان غدار دی پښتون غدار ده دا موږ نه منو دې خو دا مطلب ده چې د خپل کور د خپله خاوره د خپل پاکستان ته نه منې ولې نه منې بل چاته یې نه څه ورکوی چې تورې جنډې ته پکې شوروې
خپله بدري لا هغه درې قسمه رنګي هغه ته پچې شوروي دا مرته پچې شوروه دا اوتیای ناز به دې ورو خو دوره نه ناز به دې ورو خو دوره نه چې سر ټیټي مې د شاملې راځي پاکستان فوج سره به ما کیسئ پاکستان پالیسی سره به ما کیسئ پاکستان ظلم او جبر به خو پاکستان چاته نسو ورکولی نو په دا ډي سي دفتر چې ډي سي ناسته او په ډي پی او دفتر چې ډي پی او ناسته او بریګیډیر ناسته او په پېښور چې کور کمانډر ناسته او په پینډۍ چې آرمي چیف ناسته صدر ناسته وزیر اعظم ناسته چې تاسې پوه مه پاکستان دوره وفادار نه یو لکه موږ پښتون چې وفادار بالکل